به تازگی تصویرهای از حمله گروهی مسلحانه شهر جلال آباد به دست تولو نیوز رسیدند. این تصویرها نشان می‌دهند انتحار کننده که لباس نظامی به تن دارد به نمایندگی کابل بانک هجوم می‌برد و بر غیر نظامیان که زنان و کودکان نیز در میانشان هستند گلوله‌باری می‌کند. در این حمله که به روز شنبه در شهر جلال آباد رخ داد 40 تن کشته شدند و نزدیک به 80 تن دیگر زخم برداشتند. مقام ها در ولایت ننگرهار می گویند که بیشتر کشته شدگان و زخمیان این رویداد غیر نظامیان هستند. انتحار کننده ای که پس از گلوله‌باری بر غیر نظامیان از سوی نیروهای امنیتی ولایت ننگرهار بازداشت شد می گوید که از کشتن مردم لذت می برد. پس در نر ترک دا و میشتل ډیر مو وشل بل چې دا ټول انګریزان دي خړې درشي ولا درنګ درشي ولا درنګ نه ول درنګ درشي ولا خوان در کوله په شاګو از بلکې خوان. شماری از عالمان دین این عمل را به شدت نکوهش می کنند و این کار را مغایر آموزه های اسلام می دانند. باید حقوق دغه مسلمانان چې بېوزله بې موجبه قتل شوي دي په مقابل کې چې څنګه شریعت حکم کوي څنګه چې قانون د دولت حکم کوي هغسې باید چې د کنټرول سره رویه وشي چې د آینده د دې نورو دپاره عبرت وګرځي. الله جل جلاله فرمایي چې هر هغه څوک چې مسلمان وي او هغه څوک په قصد سره ووجني نو دغه سړي جزا چې د جهنم دی الله پاک به همیشه پر په دوزخ کې ورچې په دوزخ په اور کې به الله سوځي. از سوی هم فرمانده پلیس ننگرهار از نهادهای عدلی و قضایی می خواهد تا این مرد مهاجم را که بازداشت شده است به اعدام محکوم کنند. زما شخصي غوښتنه د عدلي او قضایي ارګانونو دا ده چې داسې خلکو ته سرعام د خلکو په مخ کې سزا ورکړی شي او د ننګرهار خلکو خواهش هم دغه ده چې دی سرعام راوباسلی شي عدلي او قضایي ارګانونه د ده په مورد باندې فیصله وکړي او ده ته هغه سزا چې عدلي او قضایي ورکوي هغه د خلکو په مخ کې وي تر څو د نورو لپاره عبرت وګرځي. این در حالی است که در یک ماه اخیر در حمله های انتحاری طالبان در کابل، کندهار، خوست، ننگرهار و کندز در حدود 120 تن که بیشترشان غیر نظامیان بودند کشته شدند و نزدیک به 200 تن دیگر زخم برداشتند.